السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم شتنه کړی ده چې په دوه روژو کې زناوې راسوي دي. زناوې مې کړي دي او روژې مې تر ماښامه رسولي دي. نو اوس زه څه وکړم؟ محترمه دا خو دې عظیم جرم کړی دی، خو زنا عظیم جرم د ګناه کبیره ده او بیا په دې محترمه مبارکه میاشت کې الله دې موږ سره هدایت درته وکړي. تائب سه الله ته توبه وکاږه، وژاړه الله ته، د زړه له اخلاصه وژاړه چې الله زما څه بد سوي دي، الله ته راتېر سه او توبه وکاږه، بیا داسې عمل ته مه راګرځه. هغه خپل قبر در یاد که، یو وخت به د دنیا څه تلونکی یې. الله ته توبه وکاږه، وژاړه، الله ته پر سجده پرېوځه، دومره وژاړه چې الله رحم در باندې وکړي. نو محترمه فقهای کرام وایي په روژه کې که سړي د خپلې ښځې سره جماع وکوله، زنا په لاس دی، لکه خو عظیم جرم دی، پر دوم قضا ستم کفاره. یو به د هغې ورځې قضا راوړي، شپېته روژې به نورې نشي کفاره، هغه مسلسلې. خلاص الفتاوی جلد اول صفحه 250 کتاب الصوم الفصل الثالث، او دغه رنګه فتاوی هندیه جلد اول صفحه 215 کتاب الصوم. او دا چې دوه واره د عمل درته سوی دي، نو فقهای کرام وایي که سړي ډېر روژې وخوړلې قصدن یا داسې لکه دا ستا دا بد عمل کې کړی دي، نو دوی کفارې به یعنې دوی کفارې به دی پر ځان باندې د دوه کفارو روژې به ادا کوي، شپېته هغه د 120 راځي، او که په یوه کفاره. نو په دې کې متعدد اقوال راغلي دي. ظاهر روایت او محتاط قول دا دی چې د هر روژې لپاره د ځان ته کفاره ورکړي، او خو بعضې فقها کرام بیا دا تداخل د کفارې باندې قائل دي چې د ډېرو روژو لپاره یوه کفاره هم سي، د هغه چا لپاره چې مریض وي او د یوه زور تکلیف لري. عرض المحتار جلد دوم صفحه 414 کتاب الصوم التقي الكفاره، او دغه رنګه بحر راک جلد دوم صفحه 220. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.